إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزت من مشرانو او گرانو رونو دوستان، زمین د ایمان او د اسلام یو څلور میدان چې پای کې بسړی مسلمان اول خو عقیدې وي، د اسلام عقیدې به لري او د دې بیان مې تکړه او بیا به وکړو انشاءالله. دویم عبادات دي لکه منځ، روژه، حج، زکات او د دین په مناسب مخکې بیان کوو. دریم معاملات دي، دین دی، د تجارت، د مزاربت، د کسب، د هنر، د مسلمان د بل مسلمان سره تعلق او معاملات. دا هم د اسلام سره کم کاروبار به کوې او کم به نه کوې، د روغ او معاهده کې به خلاف ورزي کوې که به نه کوې. او څلورم اخلاق دی، ښکلي اخلاق د ایمان سره او بد اخلاقي هغه شریعت نه غواړي. خلک د اخلاقو طرف ته توجه نه ورکوي، نو د اخلاقو په سلسله کې دلته بیان کول غواړم. زمونږ د دین دا مسله ده چې لس ښکلي اخلاق دي او لس خراب اخلاق. د هغې لسو ښکلي اخلاقو سر یو دوه خبرې دي او د هغې بدو اخلاقو سره م یو دوه خبرې دي د دې ضد مقابل. په ښکلي اخلاقو کې چې د ټولو نه کوم سرونه دي، اول ادب او حیا ده، دویم تواضع او عاجزي ده او دریم صبر. ادب څه ته وایي؟ ادب ته شریعت کې حیا وایي او عام عرف کې ادب ورته وایي. سړی چې په لار او دس ماتې کوي، سامان څرګند دي، خلک وایي څه بې ادبه زناور دی. او چې په پټه حیا کې په پرده کې خلک کوي، وایي دا به ادب دی. نو حیا ورته په شریعت کې وایي، زمونږ په شریعت په اصطلاح کې ورته ادب دی. پاکې به ادب وي، حیا وایي د خدای ادب، د رسول الله ادب او د دین چې څومره خبرې وي یا د دین سره تعلق دی یا د دین په هغې مبارکې احکامات دي، د هغې به ادب او احترام په زړه کې لرئ. د خدای ادب دا دی چې مانځه ته ولاړئ، په عاجزۍ به ولاړئ. موږ سر بربند سر په انګریزي سره اړولی، دې کې به خدای ته نه ودرېږي. عاجزۍ جامې، د عاجزۍ شکل، لستونو پټ او پنسي اوچت، داسې نه چې پنسي د پرتون مخکته او لاسونه د څرګند دي او تش بنین کې بعضې خلک بنین کې مونځ کوي د لاندې بنین کې او لاسونه هم څرګند دي، داسې ولاړې لکه یو بدماش. هلکه خدای ته ولاړې نو د خدای د ادب دا تقاضا ده. زمونږ ټولو فقها وایي چې بغیر ضرورته په څرګند سر مونځ کول دا بې ادبي ده او مونځ یې مکروه کېږي. ټیک ته که سړی په حج کې احرام کړي یا به
نیستے دا وجنا چادر نی پسر یا پڑکی یا ٹوپے یا دا عجزے پا شکل والا رہی مخیر او کنا انگریزی سری او لور سر او بے قدرت والا رہی ندا بے دمینا قدرت بس خبری قدرت پتاو کیتا او بے دبے بانا کپا کی اور کل فقہاء و علمی مطلوب مطلب مطلب دا ہے جنہوں نے کوشش سوال کم خدا کا پاجزہ پادم دا پیغمبر دا آدم دے شنو اور بزرگ کی صلاة السلام و صلی اللہ علیہ وسلم دارو وطن تا دارو صحابہ تا دارو اولاد تا دارو کچھ بکر شی نسبتی تمورت عزت و آدم و احترام تا نظر گو کسی نے زمین پیغمبر ہوئے اور طول پیغمبران سردار دے معاملہ چکم دوستان پر وقت کلی چالے تا اصحابان ہوئے اصحابان دا طول پیغمبران و دا اصحابان و سرداران دے دا خار دا طول خارین بہتر گنے اور دم داس اور مختصی کے دا مدنی منوری دا خار میں بہتر خار نشتا حضور پاک ورطا دعاگانے کریں دا مدنی غنوتا دا مدنی غنوتا بیٹولے تمام عزت و دا احترام پا نظر گو اما سناورتا پشوزان و سپوتا و غخارتا لو سنگل تک ماستوان رشتا فخوادا فجنونی مام چه سبق وقت فجنونی ما ایسی دانی پیزا سبق کانا مشتا ماستوتا دا حرم سرد نبارتا نانا خرسول و چلتا کامو ساروت یہ سبھی ماستا رستی اگر بطرشی مدینی دا مدینی منوری سنگ خرام ماستوی دا سے دا سپک والے پا شکل ہوئے دشپے خوب بلو حضور پاک والتا خوئے حاضر کر اما خلی تو لو دا غریح ہوایا یا یو خیالی تصور اگر ورطاوئے چستا زمان دا وطن ماستا فخری بلوزاو کشادا دیوئے سان سے پاسے دا جاگلے دو عالم نن شاعتا پوستو ایدان سڑے من کل سڑے پختلا خدا خلونو دیا دب اللہ فضوخت نزورن ورطانا ذکر زورن اخپلو پرازی پردوتا ننازی دیر خلقو کنزل گروی پیغمبرتا دیر خلق مرفینے خودیتا دنسبت خاندوی دنسبت خاندو دپلونو دیا دب خمروتا نزورن ورطانا یو سڑو بغیر نزورن ورطانا منتا سمندرین کے داستانگے دو جو پس کی دو پشب کی دو دا قطر پلاو اور سختے پہ تیرے شیر اپنے پھر دشب ملکو درکنی لگی دا فراکنی لگی ایسا بادی شو سنکو لے اٹھلے مدر منورہ کے پروکتنا بے آخری سکی وَلَّهِ مُدِرِينَ مُوَيْتَ عَلَمْ وَدَدُودَ وَدَرَكْ مِنَ لَكِ دا سنگا خار انتا خسوان نشتا و نفقران دا دلتا تجارت پر از برزی دا ملنگان دالتا نشتا نیتری دی ودوشو اس خوب دینی چه لبنو جهان سردان میرات پر اقتناس کے اور صحابہ کرام بھی ورسر اور یہ سبھی شکور بڑوڑا ورور شکور بڑ کہ محمد علیہ السلام اور رسول دوک وہ دوڑا فقیر بڑوڑے شکایت کی بڑوڑے والے اس کیونکہ بھی اس میں کیا سبھی نام وہ بلے بڑوڑے ورک
دی ورته دا چا راکړه دا پیغمبر علیه السلام تا ډوډۍ غوښته خوشحالم شو خو د خوب نه بیا راپاڅه چې راپاڅېدې لاس کې ډوډۍ نیولې وه نو ته به د پیغمبر د ښار د پیغمبر د څیزونو ډېرې نو د پیغمبر اصحابان حضرت ابوبکر او عمر او عثمان او علي او نور مجاهدین چې همیشه ورسره جهادونه کوي دا لوی عزت او احترام او ادب دا د ایمان حصه ده ما خو ته ویل وطن خورو ته مو سپک نه ګورئ ځکه پیغمبر علیه السلام به چې څوک راغی ایمان نو ګوته به یې په لارو لمده کړه او په ځمکه به یې راښ کړه او په مریض به یې داسې تاو کړه په تندي په قول داسې او دا به تربة أرضنا بريقة بعدنا يشفى مريضنا بإذن ربنا زمین د وطن خاوره زمین پناه زمین د مریضانو شفا ده د خدای په حکم دا به یې پرې دم پخوا به ټیکې د خاوره خرڅېدې هغې ته به یې خاکې شفا ده نو یو خور دی هلته ګرلونه به خلک ناروغ اوس عام نشته بند دی خاوره د مدینې چې لږه په اوبو کې واچې او په مریض یې داسې ترمچیا کړي او دا ورسره ووایي بسم الله تربة أرضنا بريقة بعدنا يشفى مريضنا بإذن ربنا زمین د وطن خاوره زمین په لارو دا زمین د مریضانو علاج دی د خدای په حکم نو خاورو ته به هم د عزت په نظر ګورې ما ورته مخکې ویلي چې ما یو ځل پخوا یو قصاب ولید هلته پخوا یو بند مړ کړ اوس هغه نشته ټول بدل شوي نو د قصابانو باندې به ګرځېده غوښه به ورته راجمع کوله او دا نمبر به ښه به ورسره ما خدای دلته خو سوالګري نشته چې دا سړی څوک خو مشرو بوډاو هندوستاني دا تنګ پرتونګی اغوستی او تنګ کمیس او سترګې مې چوچه نو تپوس مې ته نشي کولی یوه ورځ مې ولیدل چې غوښه یې راغونډه کړې ده او په د بازار په یو طرف کې ناست او ټول سیمټي مارکېټ بند او غوښه واوړه کوي او دوباره یې نه بړکوټه شي زه ورغلم ما یې کاکالي دا څه کوې راته ویې کتل ویې خندل بیا مې ورته ویې دا څه کوې نو ما ته وایي دا د مدینې منورې د پیشوګانو د سپو خدمت کوي نو ما وایي چې وایي سرکاري ما چا درته وی داسې اشاره وکړې خدای راته ما پیسې څوک درکوي او خدای راکړي ما څنګه خدمت یې کوي وایي د مدینې منورې سپي هغه وخت کې سپي اوس نشته د مدینې منورې سپي او پیشوګان ټول ما سره بلد دي زما خاص وختونه د ځان وخت لا شم هغه سپي او پیشوګان په انتظار دا د هغه د خولې بیان و بیا هغه وخت کې ما نه وګورې چې الله حاجه نو سپي ته غوښه واچم سپي والي به ځي په مخه او پیشو ته چې غوښه واچم پیشو والي ځي په مخه یو سپي د بل سپي په غوښه حمله نه کوي او یو پیشو د بل پیشو په غوښه حمله نه کوي ما خدای د پاکستان د خلکو نه د بدري سپي او پیشوګانو او زه که مې خدای د دې سړي په پیشو خدار دی چې د پیشو د سپېدار دی سپېر حیوان دی غوښه حیوانه ده خو دې ته نسبت وایي چې د حضور پاک د ښار دی نو د ده په نظر کې دا عزتمند دی نو ما چې د پیغمبر علیه السلام د خاطره دی د سپو د پیشوګانو عزت کوي نو د ده په زړه کې به د رسول محبت او عزت او عظمت نو د پیغمبر اصحابان چې څوک اولاد یې مني اصحابان یې نه مني یا څوک اصحابان مني اولاد یې نه مني دا نیمګړی مسلمان دی نه اصحابان خو څه کوي پیشوګانو سره به محبت کوي خادمانو سره به هم کوي هغه ونو ته به هم د عزت په نظر ګوري او د هغه اولاد ته د رسول څومره لکه حسنین مبارکین او د هغې اولاد فاطمة زهرا هغه ټول زموږ د سر ګلونه
آداری محبت و احترام و عظمت دا فرض دے پر مسلمان ندیت ادب ہوئے دا قشان دا مدى قرآن شریف عزت ہے قرآن شریف شریعت دا حکم دے سبیع دس بگوتے نورو کہ دس دنین پیاد دیل شکتا مصحف شریف کی بینی شعرے لاس باتے نہ لگے اور کہ جنابت کے نہ پیاد ان شعرے لیکن یہ قضی سی بیماری دا ماہواری یا دا سرویختے بیماری پیراش شکمی پورے پاکسی اگر قرآن شریف تلاوت کی شکور ہے نہ قرآن شریف عزت اور احترام میں قرآن شریف دا پٹھے کی نہ ہے اگر سے پیار دی جان دا کسی شور و شری انت کی دینا ہے جان دا زیبان دینا ہے نمح پا قبلہ دے اور دا عزت اور احترام پر شکر اور دا غیلینا کہ خود سواب سے سبتا سے دولت لاکھ حرفن ہے اور پایو حرف در لخدہ لکھنے کے برکائی نظر چوئے مسلمانی کے دین جمعی نظر قرآن شریف پانے دا قرآن شریف دا کتاب دا کل دا عزت احترام دا آدم پوئے رہتا ہے چاہتے کہ دائی دا مسلمان دے اور چاہتے کہ کفاوانینو دا سے تمام مسلمان کو دیکھا دے دے دین دا عالمان مطلع پیغمبر علیہ السلام دا مخ خاطر کے عزت رکھ عالم دا اتنم آواز نہ کہا چیئے فلان کی دا عالم دا اوقات بخیال ساتھ دا عالم احترام و عدب دا پہ انسان طرف لیکن زمین دین طول صورتحال عدب و احترام میں طالبت خدای عزت برکے کہ اگر مجرمی خدای دے لوڑے ظلم دے دوزخ کی خطابت جنت تبوزی چکے عزت احترام زمین حضرت امام ابو حنیفہ نسلو مذہب امامان دا دے عبدالعزیز دا عدم و احترام لائق ہوئی عجیب اختلم دا کور امام ابو حنیفہ چھ بحاج لنا دا حرم زمکینا با وطن علی مدار تکینا اور دوڑے بے کم اکرسی زمان ضرورت کم ہوئے بلا علم امام مالک سے مدینہ کی وہ پسورلین سورے دا وہ لیزمی کی حضور پاک جسد اطہر دفن دے نزد پدیز مکہ کی پسورلے راہ پسورے دل دا عدد نخلاف کرے دا عدد دے رہا دا پوئے دا غلطنم تعلقی کنی حکم نہیں شنان یہ سڑے حرم شریف سے میں دے دا بلوچستان کی رہے بلوچستان کی دا سگرٹ مرض دے ملایان سر کزن باز سگرٹ کی اور مک پٹکے والی لکہ دا مسالہ عمرہ اور یہ گری دا نامین اخکتا اس سگرٹ کی وہ ملا شاملی سگرٹ بارس کی میں دا خدای بندن تیلی کلی بار ممنوع تطقیل دلتا سگرس کل باندے ان کو دا حضور پاک جماعت تاور دے اور غطا بسلام دے اور استاد اقلین بس خواب ویلی مردار تا مزم رمی ہوتا ہے دا لڑکا بس امام مختی غرگوی بیا وزنسک تا پیغمبر علیہ السلام دا دنی دے رسخت بدیشو اور بید اقلین طول عمر کی حقیقت پیاس میں جسم ہوئی کچا پیاس لیکن دا بدبو پہ ہے کہ دا سگریٹنو تماکوان خورستو آگئے کچھ سگریٹ کو بدبو پہ ہے کہ سگریٹ پہ علاقہ تو تقبلین پہ گی قبل فریدہ سے محسوسی دا نسواری خلو اور دا سگریٹی لکا گندم مردار یاد جنکم دا متیاغ ہوزے نمائی دی گندم خون بانے بطور سلام تو درے گی وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بدا عدب کرا روزل درس تناستو اما عربان کی چاپی رہی اور عرب درس کے بمشورہ فیہات ویلی کل بکول حنیفہ دا عراق فجبہ کی مشورہ توہ دوات ابو حنیفہ اور تذکر ہوئی کہ مجلس کے لئے دیر بیشمار مشورہ ویلی شاگردانوں لکل بکول موسمات کے سبق ہے اور دبار تالکان سو لوبا بال باندھ
غواړي داسې د طالبانو په منځ کې راننوت او د امام ابو حنیفه د کتاب خواته پرېوت. اوس هلکان هغه وخت کې خو ښکلي خلک یو زړه دا نه کوي چې زه مرسته نور خلک راواله یو خو یې لکه ورشه بل بل ته وایي ورشه یو پکې وي دا ملایان به کومې پورې سبقونه وایي ناست به یې مونږ به لوبې نه کوو نو داسې ورشه ته تیري نو راننوت هغه باندې واشه لا بار لوبې شروع امام ابو حنیفه رحمه الله چې سبق خلاص کړ دې شاګردانو ته وایي داسې معلومیږي چې دې هلک کې د حرامو اثر دا یاد داره حرامه روزي ګورې د هلک اخلاق خرابوي دا مور پلار چې وله پیدا کړي دا چې څومره هلکان بد عمله بد اخلاقه ډاکو غوا کوونکي شي دې کې لوی دخل د مور پلار دی چې پلار والا حرام پیدا کوي او دغه سرکوزونه دې خوري د حرامو نه خو ښکلې ستونزه پیدا کوي نو امام ابو حنیفه خو لوی بزرګ او داسې معلومیږي چې دې هلک کې څه د حرامو اثر ځکه یو هلک نانه دی نو هغه په مجلس کې شاګردانو کې یو شاګرد هغه غلی داسې دی پاسه او تپوس کې چې دا هلک څوک او زه معلومات تللی دی ورته چې هغه دا پلانکي کاکا زوی مې هلته ورغی ما سره یې سپلو نشي وکړم ورو خبره کوم خطا کېږي ونه نن داسې چل شوی و استاد وي دا بې ادبي کړې ده او زموږ استاد صاحب ویلي دي چې دې کې څه د حرامو اثر دی نو ته څه کاروبار کې یاره زما خو خپل کاروبار دی زه خو حرام نه کوم ویله ضرور بسي ځکه فارسی کې وایي یو قلندر هر څه دی و دیره ګوید قلندر چې څوک دی د هغه رښتیا ښیي امام ابو حنیفه خو لوی بزرګ ما سره ورته وایي زه خو حرام نه کوم خو د مور نه دی تپوس وکړو چې حرام پیسې نه دی کوم دا ملا بار دی او دا سړی ورته دا سړی دی ښځو ته وایي نن استاز وي دا بې ادبي کړې ده طالبانو په منځ کې باندې راواشه او امام ابو حنیفه وایي چې دې هلک کې د حرامو څه اثر ده نو زه خو خپل حرام کاروبار کوم خو تا چېرته حرام خو نه وي خوړلی دا ښځه ورته ویل زه خو هغه خورم چې ته راله راوړې نو یې سوچ وکړه دا ښځه سوچ کوي یاره یو خبر را یاده شو که د هغې اثر وینو کېدی شي یو ځل ما خانک کې اوړه واچولو هغه ګلو ته کېناستم چې اوړه هغه نو اکثر دا ښځه چې ډوډۍ او دا اوړه وکړې نو خمبیره پکې اچي نو مونږ خمبیره نه وه نو زه ګاونډی کې ولاړم د هغې قلفي په نغري پرته وه او ګاونډی مې نه وه نو د هغې د قلفیانو د خمبیرې اوړه په اوړو کې مې ګډه کړه او اوړه مې اخلي وي ما وایي زه خمبیره ده نو څه شی دی خو نه مې هغې ته ویلي دي اوس پورې نه مې ته بخښنه غوښتې او په هغه شپه م ډوډۍ خوړلې وم په هغه شپه ته ما ته رانږدې شوي وې نو که د هغې اثر مینو کېدی شي که ما خو بل حرام نه دی خوړلی هلکو خاوندانو تابار عالم چې ولاړ د هغه نوم دی مسعر ابن کلاب هلته وایي ښځې راته داسې ویل مسعر ابن کلاب وایي سبحان الله د دې لږو حرامو دا اثر راغلی چې اخلاق یې وله خراب کړي دا چې څومره بې ادبه وینئ که نه دا زناور زما دا کور تکتون کې چې د هلکان د ونې او د هلکۍ ګڼنده کړي دا مې نه خوښ او ګناه زیات د دې پرنسپلانو ګڼم چې یو زناور پرنسپال او زناور انګریزي ورته ښایي سیاس ورته ښایي ژبې ورته ښایي دا جامه موله ولې بدله کړه دا خو د هلکانو ذهن خراب کړ جزوګان هم دې جوړ کړو او دوی به دا وایي چې زما عزت ګورې په دې لباس او تهذیب کې او زما مشران هغه دي چې دا جامې اغوندي دا ولې دلیل یې مونږه هلکه زناورو ساده جامې د پاکستان څومره ښکلې دي
احکاماتو سره برابر دي، خرچم پې نه راځي. د دې هلک نوم دا بیج ولې وکړ؟ نو دا هلکان ولاړ، دغه هلکان بیا بس والا پیسې نه ورکړي، دغه هلکان د هسپتالونو شیشې ماتوي، دغه هلکان په سکولونو په خلقو ورسېږي چې څه زناورتوب یې غږېږي لکه چې هغه سړیتوب پکې وي، نو دا به ورته دغه کړی. نو هغه به د دې سرچشمه هغه زموږ پلارانو میندو په لاس کې چې حرامونه پیدا کړي. زموږ د علاقې یو سړی دوی کالج کې سبق هغه چاته راغلي ملاقات، نو د دې سړي خیال نه وه کاکا د کالج ملګري دی، هلک ته موږ دا د څوک دی؟ هغه ساده جامو کې وشډل، دا خړې کپړې زموږ طرف ته ډېرې چا ساده کړي. نو دا هلک ورته وایي دا زموږ د میخو ګجر دی، پلار یاد بیا هغه هلک بچو مې مشوره کوي هلکان سره کالج کېږي او ما مې نو ده ته وایي کاکا دا هغې څه دی؟ وایي دا مې زوی دی ټیکې وایي. هغې وخندل، وایي ولې وخندل؟ وایي دې خو چې دی زموږ د میخو ګجر دی. نو هغه وایي او د ده مور مې قبر دی ګجر چیران ویسا چرته ګجر پلار پسې دا ګجر ورته دی چې حرام حلال ولا پیدا کوي. د دین تربیت، د دین د اخلاقو، د مور پلار عزت او احترام، د جماعت د قبلې بیا ورته وښودلو. هغه به څه ورته ویلی شي د هغه د حضرت شیخ غم کوي چې غټ نوکر پرې جوړ شي. هلکه چې غټ نوکر شي او ډېره پیسې خوري ډوډۍ خو خربسماتې به ډېرې کړي. زه لس چرګان به څلور خوري دا وخت زوی خور اخلاق پکې وو، دین پکې وو، نو لکه د غوی او د سمدا په شان چې ډېره ګوتیان وکړي او سوټې ډېرې وکړي دغه ځای به بد سال نه اخلاق او دین پکې پیدا کړي، ادب پکې پیدا کړي د مشر او کشر، نو بیا به ستا مې عزت کوي. زموږ د دین د دې او د دې دا فرق دی، زموږ شاګردان زموږ لاسونه ښکلوي او د کالج شاګرد به استاد سره ته لاس نه ورکوي بلکې که خیال یې دې په پټ کاڼي وړي ډس ورپسې وایي او دا په پټ کاڼي وړي، ځکه چې هغوی د اخلاقو او دیني تربیت مد نه کوي، صرف د حضرت خېټه مد کوي. نو خېټه نه مخکې د دین سړیتوب پکې پیدا. نو هغه امام ابو حنیفه خپل امام ابو حنیفه یعنې سړی حیران شي د استاذ کور طرف ته بهترین غږون دی، د دې طرف ته زما د استاذ کور هغه وختون کې د تنو سره نه ګرځېد چې کوم څه به لیکلي وي ګټۍ یا عاصف رام هغه که سپینې هم به پرې اودس نه ماتې، نو به پرې ځان پاکې، ته به د هغې ادب او احترام شي. نو دین د دغې ادب نوم بیا د مور پلار ادب دی. مور پلار چې اصیل دی تاله به که خدای جنت درکړي، که پلار د چرسي اپیني پوډري بد اخلاقی بد عملی که په خوږه طریقه ورته ویلی شي قطخه کنې چپ دی، ځکه دا د خدای حکم دی. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. که مور پلار درته د شرک حکم وکړي نو شرک کې به یې خبره نه منئ، خو جون به ورسره د عزت او د احترام تېری. نو پلار د مشرک دی کافر دی. د حضور زمانه مو د مخکینې د اسماء بیبي او د ابوبکر صدیق مور ده، موږ مشرک هم راغله د مکې نه د دې ملاقات او حاجي وسیم ونصر صالح نو دا بیبي لاړه ودرېږه د حضور پاک نه تپوس کوم ځکه مور مې کافره ده. وایي د شان قربان مور مې راغلې ده خو مشرکه ده کافره ده، نو زه ورسره احسان وکړم او مور سره به احسان نو مور پلار چې دی هر څنګه تا به په جنت ته خدای بوځي. دا خلک وایي که نه پښتانه زه وایي طالبانو ملیانو ته هم په دې مه خفه کېږئ، وایي دا ملایان د خدای غویان دي او موږ امیان به په سواره جنت ته ځو. نو خیر دی په
تاسو مطلب دا دی چې هغه عزت او احترام کړی دی د خدای د خاطر او د رسول الله د خاطر. که هغه غلطي کوي هغه نه وړي دوزخ کې ځوړندي د مولا عذاب بیا سخت د عامو خلقو خو تعالی به په خدای جنت درکوي. د دې وجه زموږ د کتابونو مسله ده چې ډېر بدعات دا عرف شریف د قبر مسؤالونو کوي دا تعویدل ته یو سړي د یو نیک سړي بظاهره بزرګ د هغه خبره باندې عمل وکړ نو خو نه پوهېده ځکه ده ته دا حکم ده چې د عالم نه به تپوس کوي او د ده په نظر کې د عالم دې به په خدای جنت له بوځي اگر چې غلط کار یې کړی خو هغه ملا به خدای دوزخ کې ژوندی چې ته د علم دعوه کوې او فیصله یې غلطې کوې نو صحیح ده چې مور پلار هم دقه شان غلطۍ کوي ته د عزت او احترام کې تا به په خدای جنت له بوځي او هغه سړی به دوزخ کې. نو ادب دا د اخلاقو سرچشمه ده او دې ته به خیال ساتي. چاہے حسن ابدال تعالیٰ آپ کو پتے ہو جمع حسن ابدال دا دا صوفیان اصطلاح دا یا بزرگ دا حسن ہندے دو نانک دا سر سبق ہوئے پتا رکھے حسن ابدال کی لیکن مدنی چیسے پنجاب تیزی نو برحان نمک کے حسن ابدال لازی نو دا گرو دا پاس دا زیانت اور دا گرو نانک تیخوا وہاں دا سڑک نخی طرف تا یا زید سکان چراشی دا ہندوستان میں دل ترازی او سمندر زیارت لم کیږي ودا زمون دا ګورو نانک چې دی دا استاد وکړ ګورو نانک فارسی ویلو عربي ویلو حج کړو او په ګلون کې د شریف او د حضور پاک ډېر صفات ته پکې او زمما ته یو سړی یو سکه مې وکړه او زه څنګه چې کومه کار سره نه کېږي مسلمان یا بس شدیدی ما ایمان اعمال چې زړه کې څه اعتراضات او شدید تسلی وکړو او بغیر د مسلمانۍ دون او پرستانې کوي کېږي مخکې یو سکه مسلمانه کجنه هغه سړي ته مې حاصله چې ځانتوب کاو کې دوی دومره غیرت وکړو چې د پلار او د مور دین پرېښود او تا سره مسلمانه شو نو سمدې کې هر قسمه حالات راځي د خوندونو کې موږ مسلمانانو مشر نه نو هغې مې ته وایسته کړی نو سکه مسلمانه شو نکاح مې وله وتړل ما یې سم حضور اوسه اوقافو خرچه د اوقافو د نګرانۍ د لاندې کارنده چې څوک سرکاري نوکران هغوی له ته ورکولی شي او د نیکۍ د ضرورت په ځینو کې اسپتالونو کې په پلونو کې او په مدارسو کې استعمالولی شي په جوماتونو کې وزیر اوقاف ورکولی شي ضرورت ته به ګوري چې هغوی ستا بیان راغلی په اخبار کې چې خودکش حملې نه دی او ما دا بیان کړی دا ته فوجیان وجنې پولیس والا وجنې ولې دلته کافر اوسېږي یا غیر ملکي فوجیان په موږ مسلط دي نه بلکې خرچه کوي او د صحابو درجې ته څوک رسي نو یو سړی که شیعه که سیکي که هندوي که پولیسي که د پولیس افسري که فوجي دا وجل جایز نه دی دا سړی چې کوم وجنې دا مردار مرشه په خپله خودکشواله هغه بل سړی پېښې کړي د اسلام دا حکم دی چې ستا په وطن کې کافر اوسېږي نو هغه ته تحفظ حاصل دی د هغه ښځې ته د هغه بالبس ته د هغه مال ته د هغه جان ته به څه نه بلکې زمونږ دا مذهب دی که چا کافر مړ کړ اهل کتاب که عیسایي یهودي مشرک هندو هغه په دې وطن کې اوسېږي او د دې وطن د قانون مطابق ژوند کوي او مړ دی که نو تا به پکې وژني اگر چې ته مسلمان نو خودکش حملې ښکار نه ټیک ته عراق او افغانستان کې هلته که امریکایان وژني هغوی پېښ شوي هغه ملایان پېښ شوي او کارندې پېښ شوي خو دلته به څوک نه وژني دا جاهلان د جنسوي غلطې جنسي یا د بعضې تنظیمات یې جوړ شیان
ما تسعرم دميران شانا كالكمش ما يسوكي ويسان الله من دكم ونميران دا خبر يقول ما يكينا فقلا ولا يجري خطيب موسى من فوق مثل شتي يبدأ فتعمل مجري ما اسد تموش وقرآن وسنة دا تعليم ديان لها شتى مسلمان بحنمك ما ہوتے کافر بن لگنے چلے وطن کی پامان اور حکومت قوانین منی لیتا ہے ذمہ نماز باغ دولت باغ سزا باغ دکان باغ سرمایہ تو اسلام کا نظر کی محفوظ ہے زمین دن خدا من دے محبت من دے بظلم من دا سے اخلاق اختیار کے چلا کافر مسلمان دا سے نکرے چل کافر بن متمکرش ما توسط بلا رسائل یعنی لو انگریز کو سمسیت کے اور اسلام تربیل ورکا اب انگریز خوندہ وزید شراب کاردار کو اسلم فرسم سکم اللہ تعالی شراب پاکستان کی ملاوی وزید چشم فضل کی چکرائے دارونی امود یہاں ملک شراب سکم یہ لوگ دیں پھر اعلیٰ قیمتی شرابات پاکستان کی ملاوی زمین لعنه والاخلاق ودوجنا كافرا زمین متمثلش دا خود الدین حکم ہے اور شراب کو ملاوی کہ شراب خود الدین حکم ہے دا خود الدین بستوی غلطی دا خود الاسطوری سرگم پلیس دین ارداو دا خود الدین مثلا یا خود الزنا کے بے حیائی کی دم تم کو دندی خود الدین خائن ہے دا خود الدین سے اختلاف دا ملی السوق ما تخفيها رياض منه فمعاذ ومعاوز عبدالله كان شامي ابو جهل وجله فبدر فجنك ومديش بجدار ما غبرين بيومين دار آغي خاون دو اقامت موركو اولي اگده گیرا بريرا خشتا اولي دنگا فمين دار بمالكانو تتوابك له ويقان زادك برگرا اگر مدیس با چه عذاب شدید ده زمان ده شدید دا حکم ده چه بیت اختیار ده که خواهن سرطاتکی جو کنه لیکن اس کی حیثیت ده وین ده از دا سبق دش بس اگر زمان مدیس میده پتا نو ده جڑل ورکس آپ کسو کے بگر حضور پاک تیرے قربان زمان سفارش کرے بریت هذا تقول إنه ليس نواتش من ضمن الخيانة بدي قسم بتلا باكستان بهندوستان بأفغانستان طول علماء راجعوك حقا يديت تمرس داور تبدي قربان حكم كيك سفارش کے لیکن حکم منی تو ضروری دی اور سفارش منی ضروری حضور پاک ورتوین حکم سفارش کو بیسر زمانے دیتا کہ سفارش سے قدم نہیں خیر ہے من زمانے سفارش سے کہ مسئلہ مجبور نہیں کہ سفارش کے معنی ضروری ہے یہ پیغمبر سفارش یا عزیزی قربان کے سفارش نہیں مانو زمانے دیتا یہ دے رکھا كم شرطين واركان في القرآن والحديث مع علماء معلوم كله أغيب ورقول ضروري كم شرط التي أشكت مبادئة بين من ضحاز من وقال العرشتل ما هو ضمان ببريد ولا ويله بينكم التي والي بخطلة أعطاني درك ده خبرت الله عن الرياض وطويل بيسوى وزعان لوالا مبادنك ده مداچا سويوت انشورنس کپنی وغیرہ بدن کی ذمہواری ما سرنشت ده صدی کاروبار بینک والا طویتا فما جعل خرف کو بسن پیسے دا کہ موسم نمودک مدان والا من انشورنس کنے آمدت پیسے والے
هغه دې پخپله راغلي د مونږ تعامل لپاره ډېر ښکلي کتابونه شته فوري یو سمه کتاب مونږ پکې واړه تعلیم الاسلام بهشت زیور بهشت گوهر اما تفاصیل پکې دي په کفن باندې کلمې ولیکي کفن صادق دی د مسلمان په حجم باندې په زړه کې کلمه نه راوړه دا په کفنونو په کلمو نه خلاصي زمونږ دا بعض ملایان انځور منع کوم زمونږ شو اسقاط ورپسې وباسي یو دیرو کې یې دی له منځونه شوه بله دیرو کې دی له زکات شو بله دیرو کې یې دا د حج شو مسلمان نیح تنور جنت فردوس ته رسوي هلکه په جنون ته بله سرکولي خان ته وایه په دې نه خلاصېږي او حیلې حوالې تجیله او د بلمازه یو لاره منطق لکه دا قضا عمر چې باندې پیران کوي دا د ټول کار منځونه ورته مات شو نو خلک خدا خو د بلمازه لاره مو وکړه خلک د منځونه نه کوي د قضا عمر مطلق ټول کار دا یو ښځه سړی ښځه منځاره وه او سړي مو نه کړ ما ښځه به ورته وګوره به دا د انګل پلاره مونځ کوه او جنګ به ورسره کوه نو ورځ یې چلته قضا عمر وکړه نو چې کور ته راغی ښځې ته پخه او داسې ما داسې منځو کړو چې د ټول کال منځونه پکې راغله که ورته ډغره وه د بل ته کور نو قضا عمر کړې ده د بلمازۍ لاره جوړه کړه نو دا ستا خو د دې خلقو دی دوی به په جم ځای کفاره نه ادا کوي زمري پسې به یو پیټۍ صابون به وکړو او ملا به د جنت فردوس ته ورسوي دا ټولې دروغ خبرې دي خیرات ښه دی او په طریقه ښه دی په دې د مړي دماغ نه خلاصېږي دا موجوده رواجي دې باندې د مړي دماغ نه خلاصېږي جاوید په یو کتاب حیات الحیوان کې دي چې دریاب کې انسانان هم دی ټیک ته دریاب کې ډېر مخلوقات دي هغه وي انسان نه حیوان په دې غرونو کې په د واورو په محیطونو کې دا سبلې د بادام تاسو لګري بدماغ د دیش په شکل خلکې دي او دیش خوري په دې خالص سره کمولې د پته لاو بکې ماس سامان هم ټول د سړی په شان دی او ښځې چې وویني نو د خپل سامان لاس کېږي داسې ارامه شی بلکل د انسان په شکل نو دغه شان دا حیوان دی انسان نه نو دریاب کې وي اوس مخکې په ډبې کې ما ته تصویر هم راغله یو دوه انسانان د دریاب په غاړه ګرځېدل او سکوت یې واله او داسې سړي وشي لمونځ چې بې قانونه رانموزه مات آواز یې پرې کړی دی هغوی منډه واله نو یو یې ویشتې ونیو او مړ شو او یو ته دریاب ته ټوپ کړ چې ویې کتل ښځه وه خو سر یې ډکه دی او دا کښتۍ یې لاس بګۍ سینې وه ټول اسباب یې د ښځو نو دا حیوانات دي هغوی دی دا لندن ته هغوی دغه ته منع کړ هغه محفوظ ساتنه ده هلته کې عجایبګر کې او ما ته یې تصویر یو سره ولیږه نو بلکل د ښځه شکل دی صرف سر یې ډکه دی نو په دې دریابونو کې مختلف حیوانات په وچه 4,000 قسمه حیوانات دي او په دریاب کې 6,000 قسمه لکه دریاب ډېر دی 70% حصه هغه اوبه دي او تقریبا 30% حصه دا وچه ده نو چې په وچه دومره حیوانات دي نو په دریاب کې به څومره ناشنا حیوانات دي حیران شي سړی چا د سمندرونو سفر کوي یا د سمندرونو د حیواناتو عجایبګر وي دا جنوبیت یې پکې شته زه ورغلم یو عجایبګر نو دا مختلف د دریاب مخلوقات هغه ساتلي پوهېږم نو هغه حکم د حیوان دی هغه انسان نه چاہے زمین تکلی کی وغیرہ مخلق دی دا مدد تابع نوے بل استقبیرات ہوئے
او خدام المستمع مدا زناور دی اما تا پابند سگیقا تا ملام زناور دی نو مسلمانان کوئی پدے سلور لار باندے راوستی او جمع کری نو آغا لار چی پکم باندے عالمان اولیاء نظامون کتابون لکلی شوی دی آغا لار مطرد دی تقلید نیشتا جب امام ابو حنیفہ سے پسی نظر نو سبا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رسول الله خبر شكرا عصيكا كانت تدخل إلى وعندي خبر مرسل خبرك رسول الله وبلغ ذلك وفي شعب التباغي خبر رسول الله عليه مطلب برطا رسوله مدانا طوالي لا تحريك بالغير مقلبية دا أمت تفاعدوه كيولية تتنرى أمت انتشار تنانك ما غلار بانا چكم روان تیچا پلتے تو مسلمانانو کے راجی بیدار خرافات آگے پا منع کرے و مذہب منپرے رہے کن خاجانی مشرک بش سبل آدھو ابنگو بش دلیل کسی زانکار سکتا دلیل کی اگر یو خبر سے تپوس کم دلیل بور کریں خمیخ حلالا لکا مردار حلالا لکا یہ منتق قرآن و حدیث کو فیچ میخ حلالا لار گئے انہوں نے گدا اور بوتی کم اقل کم کم یا آراما دا کیا نانا مورخ و آراما دا قرآن شریف کے ذکر سلوران تعالیٰ خیر کے یا آراما دا کیا نانا ماں تا قرآن شریف کے حدیث کے اپایا چنی دا پکی را گئی چنی یا پکی آراما تک کشن تا گدوڑا دو سر قرآن و حدیث بگو قرآن و حدیث کے آتے دیگے نمت قرآن فاخور موضع غين قواعد معلوم كوي مسائل تروت كوي احكامات معلوم كوي بيا مستطيع سيسي عالم خبر نمائي دا خبرنا يو سوي مريض داكتر لبوزي دا غير مقلب راشد سي داكتر لسل بوزي وداكتر كتابوني بيبورا مرض بم معلوم كي او علاج بولك ودي بيتو كتا وداكتر كتابوني اشتفت باغي بم معلوم كي یو سوی درجی لکپری تو یہ کپری سے نوے تو درجی تو کتاب نشتا دا کتاب لکنچے تول تلقی مقصود کلی کلی کتاب دولوری کا مش بکر کے زان لزامی دوری کا مشین براوان تو وہ اترے تکتے دا کتاب مکروشتا بتاغی بلکو موٹر نروان شی تو اگر اکشاب لبردے کا انجینیر اگر توینا دو انجینیر کی کتاب نوے ایسے دا لگو بیان دے دا خلاص بیان دے دا سٹک بیان دے آٹھور براوانے موٹر بنانا ٹکا ٹکا دار سراغلی ویٹل پدے آسل یہ بتاتا یہ دلیل پس قرآن و حدیث کتے گئے آج ہمیں قرآن چیز سنے مسوار حاصل کرنے والے اب قرآن حدیث پہ گئے مدائر دوکا دخان قرآن پس حدیث پس روان حدیث پخوت تو پیدنم کروا لیکن مدانا کوئی خلق تو خلق دا مذہب دا واسد آیان دا ہے دا ہو فتنا ویدی موسل طول امت آلمان و نیکان قد سلور اللہ و بامران ادھے جنوی امام ابو حنیفہ مذہب بکل شروشی دا مذہب دو وقتی لوگ ارد و پدیش کوڑا مسلمانان دیکھ تقریبا اتیان کوڑا جنوی مذہب بالک اور یہ پنجیش کوڑا بمالکیان اور یہ شو کروڑا بشافیان اندونیشیا ملیشیا غربستان اور یہ کروڑا حنبلی سلورم مذہبان باقی سشیل سبیر خماس کی سب کے بعد مطلب مذہب مطلب وخلافتنا تترشبه نظام تترشبه مباجع حیران دی رحمت خیر پانے من پام کا دا سڑی چلے جاہن لے کہ امام استاس پوتی لے لے کے امان اللہ ما جدن دی وقت سکون لکی نامنافق تو بعد در وجن دے جاہل زکاة دا امام دا امامتے پائیوز کے نوار کا تو امامتے والا جدا تنخواہ مقرر کے
زکات داسې شی دی چې تا په عوض کې نه کېږي، بنا عوضه به ورکړي. تنخواه ولې جدا مقرره کړي، دا ستا خوښه ده که په هغه زکات کېږي زکات ورکوه، او که نه کېږي مه کوه. خو تنخواه به جدا، تنخواه کې به نوکر له، تنخواه کې به امام له زکات نه ورکړه. که نوکر به ضروري هم په تنخواه کې زکات نه شي ورکولی. تنخواه ښکونه ده، زکات زیاتي شی دی که د ورکولو او په زکات د امامتونه کې یا چې کوم امامونه له قربانۍ څرمن زما حق ده دا د ځان نه وایي، نه ستا حق تنخواه دی، قربانۍ څرمن چې هر چا نه ورکوي خیانت دی. امام ابو حنیفه دا کوم مقبول دا ډېر څه علما معلومون د هغې د قواعدو نه د هغې د اصولو نه دا علماو حل کړي که نه خو ته پرې پوهېږې کومه مسله کې ستا شک دی چې راشي جواب ورته درکړو. د نفل او د سنت او فرضو د هر رکعت په سر کې به بسم الله ووایه په پټه، امام به په پټه وایي اعوذ بالله سره پرنځي رکعت کې ده، سبحانك اللهم پرنځي رکعت کې، او بسم الله به په هر رکعت کې وایي، دا سنت. چاوی یو سړی ډېر مجبورې او مجبورۍ د وجه نه بینک نه قرضه علي، او قرضه خو بغیر سوده ویني نو څه به کوي؟ نه، سود ناروا دی، یو مسلمان نه د قرض غواړي. دا خو یو سړی وي چې واده نه شم کولی خو ډېر مجبور یم د خپل ځان نه مې زنا کولی شم، زنا اجازت شته په مجبورۍ کې، د سود د خوراک اجازت خو نشته، سود خو بند دی، مزدوري کوه ځانګړه غوند دی، ساعت خرڅوه، ټیپر خرڅوه، سپلی ډنډه پالشونه کوه، هلکه ګزاره کوه او محنت کوه. اجزا خجورې څنګه دي؟ دا ښکلې خجورې دي، د مدینې خو اوس دویم نمبر هم پکې راغلی، هلته ما ته ووایي ما هم لیدلی، هغه اصلي د اجزا خجورې صرف مدینه کې پیدا کېږي. نو د هغې په باره کې حضور پاک دا ویلي د بخاري شریف حدیث دی چې سړی اجزا اووه دانې خوري نو په هغه ورځ به د سحر نه او د هر موضوع څیز نه محفوظ وي، نه به په زهر اثر کوي نه به په سحر او جادو اثر کوي. دا حضور پاک ویلي د نورو مرضونو په دعا کې نه دی ویلی، خو سحر او زهر یې یاد کړي او باقي د تبرک په نیت انشاءالله چې خدای د نورو مرضونو نه خلاص کړي. او د هغې وینا سحر او زهر چې یو سړی ږیره ښه بل سړي وړه ږیره پرېښې وه، دواړو مرضونه برابر دي نه، د ږیرې خاوندان څنګه چې خدای به د هغې په مناسب ثواب ورکړي او خدای ښه نه د پیتلو یا د اوسپنې ګوتې سره مونځ کېږي که نه مونځ کېږي، هر پاک څیز سره کېږي، د سرې ګوتې سره کېږي، خو استعمال یې ښه نه ده. د سرې ګوته به نه اچوئ، د پیتلو به نه اچوئ، د اوسپنې به نه اچوئ، د چاندو ګوته اچوئ. یو سړی راغی د حضور پاک مجلس ته، نو د سرې ګوته یې چوله وایي دا د جنت زیور دی، دا به دلته نه اچوي بس به. یو سړی راغی د اوسپنې ګوته یې چوله وایي دا د دوزخیانو جامه ده، قرآن شریف کې ذکر دا به نه اچوي. یو سړی راغی د زیو ګوته یې چوله وایي دا د بوتانو مکان د بوتانو ځینې کې ځي، ځکه بوتان اکثر د ظلم جوړوي. وایي شیخ د څه جوړه کړ؟ وایي د چاندو جوړه کړ، خو د مسقال تعمره سره، مسقال څلور نیمه ماسي، نو دې ته به د څلور نیمه ماسو تعمره سره د هغې نه دی کمی، نو چاندو ګوته وه، د هغې په خپله هم د چاندو ګوته وه، په هغې کې موږ نو د اوسپنې ګوته، د زیړو ګوته او د سرو نارینهو له بنده سړی ویښته د روزو برابرې شي، یا ډېرې غټې شي یا منځ کې ویښتې لرکوي خیر، خو زنانه یې د ډول په شکل بعضې زنانه خرئ او دلته په رنجم یو سړی راکاږي، دا به په فلم کې یو دم ښځې چې دا کارونه کوي یا دومره نړۍ کې د هغې نه شریعت په ښځې بندي کړی دی. ښځې به غاښونه نه سوان کوي، ښځې به د غاښونو سور رنګ دی هغه به په نیم توره کې انګلیسي ورته وایي، او نه به د عرضې بند کوي. درود شریف وایه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين.
Agrigento. Dahil kapag dito sa Bibatara, dahil dito sa Pawasapay, sa Baidi Islamic Center, Tensili Center, Ustarabat, Barat Nabi Masjid, Iskandar, Firace, Peshawar Shahar, Bahmatullah, Qudratillah, Dukan. Hazar Membarga, Zul Insan